دا تصویر په غور سره وګورئ. دا د کیپټن عبدالرحیم د کندهار اوسیدونکی و د افغانستان. په 2012 کې دا ماهر و د بمونو. چرته بم چې بم ښخ شو نو دی به ډیفیوز کولو ختمولو به نو په 2012 کې کندهار کې د دې دواړه لسونه د بم په حادثې کې کټ شو. بیا دی وکړو سو په 2015 کې د لاړو انډیا کې دواړه لسونه دی ته بالکل ولګولو چې هغه د دواړه لسونه بالکل خصایي کار کوي او بالکل ټیک ټاک دی. دا بل جنې د عائشہ رشان دا د پاکستان د دې زړه بالکل فیل شوی د دې اپریشن لپاره لاړ انډیا کې چنئی کې یو بل سړي زړه دې ته ولګولو یو نوې ژوندۍ ورته ملاو شو. تاسو سوچته چې موږ دواړه ملکونه په یو ځای آزاد شو یو الته سرجریز کیږي الته غټه چې کوم میجر سرجریز دی ټرانسپلانت یې کیږي دلته نه کیږي دا ولې د دې وجوهات څه شي وي؟ آیا موږ ټیک نه یو که زموږ چې کومې د هیلث ادارې دي دا صحیح کار نه کوي؟ څه چل دی؟ ډاکټران پاکستان کې شته دي د دې هیڅ شک هم دی کې نشته چې ښه ډاکټران شته دي پاکستان کې. خو اول خبره دا دی چې دلته اویرنس نشته پاکستان کې. ډونرز اورګن ډونرز چې کوم دي هغه دوه قسمه دي، یو لیوینګ ډونرز دي یو ډیډ ډونرز دي. لیوینګ ډونر دی ته وایي اوس یو انسان دی زه یم که زما مور چرتم دواړه ګردې فیل شوي نو زه یوه ګرده ورکولی شم، یو ګردې باندې زما کارم روان دی د هغې کارم روان دی، خو زه زړه نشم ورکولی چې زه ژوندی یم. زړه ولې نشم ورکولی که ما نه د زړه وبسلو زه ژوندی یم زه مړ شوم بیا. نو داسې ارګنز چې هغه یو کار کوي نو هغه ته بل چاته بالکل هم ورکولی شي. یا د ځیګر نیمه حصه مور ته ورکه نیمه حصه تا ته بالکل هم کار کوي. نو داسې دې ته څه وایي؟ دې ته لیوینګ ډونر وایي. او یو بل ډونر دی هغې ته وایي ډیډ ډونر. ډیډ ډونر داسې وي چې کله هغه یو حادثې کې وفات شو نو هغې نه پس دغه لاس دغه خپه دغه زړه دغه ګردې دغه ځیګر دغه واړې چې کومې کلمې دي دا یو بل انسان ته راګولی شي. یو انسان چې کله وفات شو که هغه چېرته دا ووایي چې زه خپل چې کوم اورګن دی هغه ډونیټ کوم زما چې کوم د بدن حصې دي بل چاته دی ولګي نو یو انسان 8 کسانو ته نوې زندګي ورکولی شي. 2 ګردې دي یو انسان کې که چېرته د 2 کسانو ګردې فیل وي بس مړ کوي یوه ګرده یوه ته ولګوه بله ګرده بل ته ولګوه نوې زندګي ورته میلاو شو 2 کسان شو. سترګې دغه نشته سترګې ورته ولګوه، لسونه نشته لسونه ورته ولګوه، زړه نشته زړه ورته ولګوه، ګردې نشته ګردې، ځیګر نشته ځیګر، وړو کولمو کې فرق دی وړې کولمې ورته ولګوه. خو پاکستان کې د لیوینګ کم ډونرز دي که نه چې زه اوس ژوندی یم که زما د مور چېرته ګردې فیل شوې نو یو ګرده زه ورکوم. خو د مرګ نه پس پاکستان کې یوم داسې سړی نشته چې هغه ووایي چې زما اورګن دی زما ګرده دی زما زړه دی زه څه پې کوم چې داسې وفات شوم. دا حق لاره دی هر څوک پځي. خو ما نه پس د یو 8 کسانو ته چې زه زندګي ورکولی شم بسم الله. نو دې باندې یو کنفرنس هم شوي دي د علماو ډېر غټ کنفرنس یې په شوي دي په ډېرو ملکونو کې اکثر دې باندې کنفرنس شوي دي. ملیشیا کې دې باندې غټ کنفرنس شو چېرته ډاکټر ذاکر نایک هم هغې کې و هغه یو ډاکټر هم دی یو سکولر هم دی نو هغې کې دې دا خبره کړې وه چې په ژوندانه باندې یو داسې اورګن ډونیټ کول نه وي پکار چې هغې نه ته مړ کېږي لکه زړه نشي ډونیټ کولی چې ته ژوندی وي یا یو داسې بیماري وي تا کې چې هغه اورګن ته بل چاته لګوي هغه بالکل مړ کوي دا اورګن ته نشي ډونیټ کولی. یو صفا اورګن چې هغې ته فایده هم وي ته ډونیټ کولی شي یا مرګ نه پس چې څومره هم اورګن دي دا ډونیټ کولی شي دا بل انسان ته بالکل هم ښه صحیح کار کوي. اوس یو انسان یکدم وفات شو د مرګ نه چې چېرته هسپتال ته هغې راوړو نو هغه کوشش کوي چې دا مریض دی خو که چېرته هم وفات شو که هغه چېرته دا لیکلي وي چې زما دا اورګن ډونیټ کوي بل چاته ورکوي نو 2 غنټو کې دنه لاس راغستل دي خپه راغستل دي بل انسان ته لګول دي یو نوې زندګي ورکول دي. خو دې نه بغیر یو غټه وجه بله دی پاکستان کې چې د ټرانسپلانټ نه کېږي غټې سرجریز نه کېږي غټه یې وجه دی PMDC پاکستان میډیکل اینډ ډینټل کونسل. دا یو داسې اداره دی که دا ته وګورې که نه نو ته به ووایي چې دې کې ډاکټران خو ناست دي کله ارشد تکي راشي ډاکټر دی کله یو راشي او کله بل راشي خو په ظاهره به درته دا ښکاري چې دا د سره ایجوکیټډ دي نه دا خلک ډاکټران دومره زیات تنګوي دومره زیات چې حیران بشي. ښه ډاکټران ما ته پته دی چې څوک لاړو کینیډې ته څوک امریکې ته څوک انګلینډ ته څوک یو ځای ته او څوک بل ځای ته او داسې ډاکټران ما لیدلي دي چې هغه بهر ملکونو کې سیټل کیږي کار ورته میلویږي روزګار ورته میلویږي خو هغه راغلي دي چې نه زه پاکستان کې د خپل عوام دپاره کار کوم چې څوک 2000% زه 1000 لم چې څوک 1000 فیصلي زه 500 لم چې څوک 500 لي زه د سره لم هم نه داسې ډاکټران ما لیدلي دي بشمول زما. خو PMDC یوه داسې اداره دی چې هغه دې نه پرېږدي یو داسې ډاکټر چې هغې سره به د سره ډیګري هم نه وي هغې ته هېڅ هم نشته فریلي کار کوه مزې دي. خو یو داسې ډاکټر یو کوالیفاید ډاکټر چې وي نو هغه دلته به د دومره زیات تنګ کړي چې تا به مجبور کړي ته به بیا ځې بل ملک ته. نو مین وجه یو دم دی یو دا دی چې اویرنس نشته خلک پوهېږي نه چې موږ به خپل اورګن خپل چې کوم د بدن حصې دي څنګه به ډونیټ کوو. دویمه خبره دا دی چې د PMDC چې کومه اداره دی کوم هیلث منسټران دي کوم بره ناست دي دا په هېڅ هم نه پوهېږي غټې وجې صرف دا دي. نو پاکستان کې هم تکړه ډاکټران شته
خو فیسیلیټي نشته ځکه نه کیږي. مهرباني.